طالبانو د پاکستان لپاره خپل استازی معرفي کړ. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم سره سبسکرایب کړئ. د طالبان حکومت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتي چارو د مخ ته وړلو لپاره خپل یو استازی د هیواد ته استولی دی. د خبره طالبانو یو لوړپوړي چارواکي کړې ده. رویټرز خبري اژانس لیکلي دي چې طالبانو حکومت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لپاره احمد شکیب معرفي کړی دی. د طالبانو یوې لوړپوړي سرچینې ویلي دي چې شکیب به د رسمي سفیر په نوم نه بلکې په سفارت کې به د ویزو د صادرولو او نورو چارو په برخه کې مرسته وکړي. دا واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته لومړنی استازی دی چې له هیواده بهر یې یو هیواد ته استوي. سربیره پر دې طالبانو د پاکستان د کویټ او پېښور په ښارونو کې د افغانستان د کونسلګریو د چارو د مخ ته وړلو لپاره هم خپل دوه چارواکي معرفي کړي دي. دغه اقدام داسې وخت کیږي چې پاکستان لا تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لوړپوړي چارواکي چې رویټرز یې نوم نه دی ښودلی دغه اژانس ته وویل موږ پوهیږو چې پاکستان لا تر اوسه موږ د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه یو پیژندلی، خو موږ دغه اقدام خلکو ته د سهولتونو برابرولو لپاره وکړ. اسلام آباد په سملاسي توګه طالبانو د دغه اقدام په اړه څه نه دي ویلي. رویټرز زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو په وزارتونو کې طالبانو دوو نورو چارواکو هم دا خبره ورته تایید کړې او زیاته کړې ده چې دغه شان اقدامات د قطر او متحده عربي اماراتو لپاره هم شوي دي. افغانستان په اسلام آباد کې لا تیر حکومت په وروستیو کې خپل سفیر نه درلود. د اشرف غني په مشرۍ پخواني حکومت له اسلام آباد څخه خپل سفیر وروسته له هغې وروغوښت چې په جولای میاشت کې افغان حکومت ادعا وکړه چې د افغان سفیر لور د اسلام آباد په خر مربوط کې وتښتول شوه او بیا تر څو ساعتونو او شکنجې وروسته بیرته خوشي کړل شوه. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.